بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. خوږو قدرمنو حاضرینو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تیر درس کې موږ او تاسې د ایاک نعبدو په ارتباط باندې په عبادت کې وغږېدلو او د عبادت لپاره د غومره معلومات انشاءالله کافي دي. نن به موږ په و ایاک نستعین کې وغږېږو، ځکه ایاک نعبدو و ایاک نستعین کې تفاسیرو لیکلي دي چې دا ایاک نعبدو و ایاک نستعین څه معنی؟ معنا یې دا سوه نخصک وحدک بالعبادة والاستعانة، موږ تا خاص ګرځوو ای خدای جل جلاله تنها یوازې تا په عبادت او په کومک غوښتلو سره. یعنی موږ چې عبادت کوو هم ای الله جل جلاله د تا عبادت به کوو، او موږ چې کومک غواړو هم خدای پاکه له تا چې به کومک غواړو. نو ایاک نعبدو، ایاک نعبدو څه معنی؟ نعبدک ولا نعبد غیرک، موږ د تا عبادت کوو ای خدای جل جلاله او له تا ما سوه د بل چا عبادت نه کوو. او و ایاک نستعین څه معنی؟ نستعین بک ولا نستعین بغیرک، موږ له تا چې کومک غواړو ای خدای پاکه او له بل چا چې کومک بلکل نه غواړو. اوس دا خبره چې نستعین ده، په دې کې استعانت یې مصدر ده. د استعانت په باره کې به وغږېږو چې استعانت څه ته ویل کېږي. نو علماء لیکلي دي والاستعانة هي الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به في تحصيل ذلك. استعانت څه ته ویل کېږي؟ په خپل خدای جل جلاله باندې توکل او اعتماد او تکیه او باور کولو ته ویل کېږي چې کومې ګټې چې تا ته در رسیږي دا هم الله جل جلاله در رسولی شي، بل څوک یې نشي در رسولی. او کوم ضررونه او مشکلات چې تا ته متوجه کېږي دا چې څوک دفع کوي، دافع د بلیاتو چې دغه الله جل جلاله د بل څوک له تا چې بلاوي او مصیبتونه نشي لرې کولی. دغه عقیده د مسلمان عقیده ده چې په خدای جل جلاله باندې اعتماد وکړي او دا ورته ووایه چې یا الله جل جلاله د فایدې جته مې ور برابر کړي، او ای خدای پاکه د ضررونو له جمې وساتې، او دا د تا په وس کې پوره ده او د بل چا په وس کې یا الله جل جلاله دا خبره نسته. اوس دا خبره چې حافظ ابن رجب رحمت الله تعالی علیه د استعانت په باره کې فرمایي واما الاستعانة بالله عز وجل دون غیره من الخلق، وایي څه چې کومک غوښتل دي له الله جل جلاله چې او له مخلوقاتو چې د کومک نه غوښتل دي، وجه یې دا ده فلأن العبد عاجز عن الاستقلال، ځکه چې دا بنده چې ده دا عاجز ده له استقلاله چې بجلب مصالحه، په دې کې چې خپل ځان ته هغه مصلحتونه او ښه شیان او هغه د فایدې او د ګټې شیان راټول کړي. د انسان په وس کې نسته چې ځان ته ګټه ور ورسوي، د هیڅ انسان په وس کې نسته چې خپل ځان ته د هغه مصالح او نیک شیان ځان ته را جلب کړي، و دفع مضاره او هغه شیان چې هغه د ضررونو جایونه دي له هغه چې انسان ځان نشي ساتلی چې الله جل جلاله یې ځینې ونه ساتي. ولا معین له على مصالح دینه و دنیاه الا الله عز وجل، او هیڅ کومک کوونکی له انسان سره نسته په دې کې چې د انسان ته ښېګڼې را جلب کړي او د دین او د دنیا ښېګڼې، مګر هغه څوک ده؟ هغه الله جل جلاله د شي ورته را جلب کولی شي. فمن اعانه الله فهو المعان، وایي چا سره چې خدای جل جلاله کومک وکړي له هغه سړي سره بس کومک سوی ده. ومن خذله فهو المخذول، او څوک چې خدای جل جلاله وښویي هغه سړی اتې ښویېدلی ده. وهذا تحقیق معنى قولي لا حول ولا قوة الا بالله، دا تحقیق د دې خبرې ده چې موږ ویلی دي چې لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم، یعنی لا حول نسته ګرځېدا له ګناه چې، ولا قوة نسته قوت په اطاعت باندې الا بالله مگر په الله جل جلاله باندې ده چې د خدای په اطاعت توفیق درکوي هغه به هم څوکي، هغه به هم الله جل جلاله وي چې له ګناه دې راګرځوي هم هغه به څوکي، هغه کومک به الله جل جلاله تر سره کړي. پوه شوې؟ یعنې معنا یې دا سوه لا تحول للعبد من حال الى حال، یو سړی له یوه حاله بل حال ته نشي اوښتلی، ولا قوة له على ذلك الا بالله، او د انسان په دغه باندې هیڅ طاقت او قوت نسته مګر دا د الله جل جلاله په وس کې پوره ده.
پوه شوې. او دغه کلمه چې د نبي علیه السلام وایي چې لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم، دا کنز من کنوز الجنة، دا د جنت د خزانو چې یوه خزانه ده. نو ګوره کومک چې له الله جل جلاله چې غواړې هغه په دریو شیانو کې غواړې، یعنې په دریو شیانو کې د خدای کومک ته بنده خو په هر حال په هر وخت کې په هر څه کې الله جل جلاله ته محتاج ده. مګر ګورئ مفسرینو په دریو شیانو کې دا د بنده احتیاج را خلاصه کړی ده، او داسې ویلي دي چې په دریو شیانو کې بنده الله جل جلاله ته محتاج ده. اول په څه شي کې؟ په فعل د ماموراتو کې. یعنې ګوره خدای پاک چې تا ته امر کړی په لمانځه، په اوداسو، په روزه، په زکات، په حج، په صدقاتو، په فرائضو، په واجباتو، په دغو شیانو چې الله جل جلاله ته مکلف کړی یې، په دې کې چې خدای جل جلاله چې کومک ونه غواړي او الله پاک تا ته کومک در نه کړي، نو هېڅکله هم ته کومک نشې ترلاسه کولی، هېڅ فایده هم تا ته نه در رسېږي، او هېڅ په عبادت باندې تا ته توفیق نه در کېږي چې الله جل جلاله یې در نه کړي. هېڅ عبادت به ونه کړې، ټول عبادت په دغه در چې پاته یې به مسلمان، عبادت به دې نه یې کړی. نو فعل د ماموراتو په دې کې له الله جل جلاله چې باید سړی کومک وغواړي. دوم ترک المحظورات، یعنې د هغو شیانو په پرېښودلو کې هم له خدای پاکه چې کومک وغواړه چې هغه ممنوع دي او خدای پاک منع کړي دي. الله تعالی تا ته د غلا توفیق نه درکوي، او الله جل جلاله دغه اعمال چې پیدا کړي دي او افعال یې پیدا کړي دي، بنده ته یې اختیار ورکړی دی چې ته یې کوې که یې نه کوې. نو ګوره بیا یې بنده منع کړی دی له بعضې شیانو چې مثلا غلا به نه کوې. اوس له دې غلا چې خدای پاک ته منع کړی یې، مګر شیطان علیه لعنه دې پې ورتوشوي او دغه د ګناه مرتکب دې جوړوي او خدای جل جلاله ته دې ګرم او ملزم جوړوي. نو ته داسې وکړه چې ته له خدایه توفیق وغواړه او دا ووایه چې یا الله جل جلاله تا دغه شیانو چې زه منې کړی یم مګر ما ته د پرېښودلو توفیق راکړې. نو دغه غلا به ته نه کوې، خدای پاک به دې ځینې وساتي. دغه زنا به ته نه کوې، الله جل جلاله به دې ځینې وساتي. دغه رشوت به ته نه اخلې، خدای جل جلاله به دې ځینې وساتي. بهتان به په چا پسې نه وایې، الله جل جلاله به دې ځینې وساتي. او سود به ته نه کوې، خدای جل جلاله به دې ځینې وساتي. غیبت دې و مسلمان به نه کوې، ځکه الله پاک به دې ځینې وساتي، ځکه تا به استعانت له خدای جل جلاله چې کړی، یعنې دا معنا کومک به دې غوښتلی له الله جل جلاله چې. دریم چې د څه شی ده؟ الصبر علی المقدورات، شا څه پیښې او څه مقدرې دي او الله جل جلاله تا ته څه لیکلي دي، په هغو باندې صبر کول دا هم ډېره سخته خبره. یو مصیبت در پیښ شي، یو پریشانۍ در پیښه شي، یو غم در پیښ شي، خدا نه خواسته یو مشکل در پیښ شي، په دې باندې صبر کول چې دي دا ګوره د تا په وس کې نسته. تو به دا له چا غواړې؟ دا به له الله جل جلاله چې غواړې. ګوره کله چې یوسف علی نبینا وعلیه الصلاة وتسلیم هغه ورونو بوت په صورت یوسف کې به بیا بیان راسي، او دښتې ته یې بوت، هلته یې بوت او په غیابت الجب کې یې واچاو، په هغه څګي کې په هغه کوهي کې یې واچاو، غورځار یې کړو او د ده هغه جامې مبارکې یې په وینو باندې سرې کړې او یعقوب علیه السلام ته یې راوړې پلار ته. نو پلار ته یې وویل چې ای پلاره دغه د موږ ورور خو لیوه وخوړ، موږ تللي وو مسابقه م سره کوله او ساعت م تېراوه او لوبې مو کولې، خو یوسف علیه السلام هم له جامو او له کالو سره پرې ایښی وو چې ته دلته د موږ له دا سامانه سره کښېنه، دغه شی ساته، موږ به هلته ساعت تېروو او لوبې به کوو، نو موږ دورېځو، ته دلته ورسره کښېنه. کله چې موږ بیرته رالو نو چې ګورو دی لیوه خوړلی و، جامې یې دغه د په وینو باندې سرې دي. نو ګوره یعقوب علیه السلام په جواب کې څه ورته وویلې؟ قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل. یعقوب علیه السلام ورباندې پوه سو، وایي دا یې ورته وویلې چې نه دغسې خبره نه ده، لیوه نه ده خوړلی، بل سولت یعنې بل زینت بلکې ښایسته کړی ده لکم تاسې ته، انفسکم د تاسې خپلو ځانونو، امرا یو کار، تاسې ته د خپلو ځانونو یو کار ښایسته کړی ده، د تاسې نفسونو یو فعل درته ښایسته کړی ده، فصبر جمیل، نو هغه کار هم پې کړی ده، فصبر جمیل، نو فامر صبر جمیل، نو د ما کار بیا نو دا ده چې زه به خدای ته صبر کوم، زه به الله جل جلاله ته صبر کوم، د خدای په مقدراتو، د خدای په مقررو چې الله جل جلاله تا ته څه مصیبت در پیښ کړي، څه پریشاني در پیښه کړي، څه مشکل در پیښ کړي، تو الله جل جلاله ته صبر وکړې. دغه کې هم دا صبر کې په دا صبر باندې کومک دا به ته له چا غواړې؟ له الله جل جلاله. چې الله جل جلاله له تا سره کومک نه وکړي، صبر نسې کړی ای انسانه. نو ګوره په استعانت کې بنده څو شیانو ته محتاج ده؟ په استعانت کې بنده الله تعالی ته محتاج ده په څو شیانو کې؟ فعل المأمورات،
ترک المحظورات او الصبر علی المقدورات. ګوره په دریو شیانو چې خدای پاک څه درته فرمایلي هغه ته په جای کوې او ادا کوي، دې ته د مأموراتو فعل ویل کېږي. او کوم شی چې ته خدای جل جلاله ځینې منع کړی یې نو له هغه چې ځان منع کوې دې ته څه ویل کېږي؟ دې ته ترک د ممنوعاتو او د محظوراتو ویل کېږي. ته به له خدایه کومک غواړې په دې دواړو شیانو کې. په دا دریم شي کې وصبر علی المقدورات، پوه شوې، دغه صبر په مقدوراتو د خدای په مقررو باندې صبر کول په دغو شیانو باندې چې الله تعالی څه در پیښه کړه، څه غم یې در پیښ کړو، څه لوږه یې در پیښه کړه، څه مصیبت یې در پیښ کړو، زوی دې مړ سو، ورور دې مړ سو، پلار دې مړ سو، غم درته پیښ سو، اقتصادي مشکلات درته پیښ سو، لوږه درته پیښه سوه، تنده درته پیښه سوه. والصبر على المقدورات كلها في الدنيا وعند الموت وبعده. پوه شوې چې د خدای جل جلاله په مقرراتو باندې صبر وکړې په دنیا کې هم او په وخت د مرګ کې هم او وروسته له مرګه په عالم برزخ کې هم او په ورځ قیامت کې هم. الله جل جلاله چې تا ته څه مقرر کړي، که په دنیا کې وي هم، که په وخت د مرګ کې وي هم، که وروسته له مرګه وي هم، که په عالم برزخ کې یعنې په دې قبر کې وي هم، که په ورځ د قیامت کې وي هم، چې څه یې در پیښ کړي په هغه باندې الله جل جلاله ته صبر وکړي. دا استعانت ده او دا له خدای جل جلاله چې کومک غوښتل دي. له خدایه پاکه به کومک په دغو شیانو کې غواړې. که کومک نه وغواړې بیا د دې شیانو تاب او طاقت ته نشې راوړی. حضرت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي، امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح مسلم کې دا حدیث شریف روایت کړی ده، احرص علی ما ينفعک. رسول الله فرمایي احرص علی ما ينفعک، ته حرص کوه په هغه شي باندې، په هغه شي کې حرص اوسه چې تا ته ګټه در رسوي. ګوره چې تا ته چې شی فایده در رسوي یا په دنیا کې یا په آخرت کې یوه ګټه یوه فایده در رسوي، په هغه شي باندې ته حرص اوسه، هغه شی مه پرېږده. ګوره چې په عذاب دې کې مې پرېږده، ګوره چې ورسره په تکلیف شي هم مې پرېږده، ګوره چې په دین کې ستړی شي هم مې پرېږده، ګوره چې د فایدې په کار کې ستړی ستومانه شي هم مې پرېږده، مګر څه وکړه؟ واستعن بالله، او ته کومک له الله جل جلاله چې وغواړه. ولا تعجز، او ته ځان مه عاجز کوه. داسې مه کېږه چې ولا دا کار خو زه نسم کړی، زه نو عاجز یم، راځه ځان غورځار که او دا کار اتې پرېږده. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي احرص علی ما ينفعک، حرص وکړه په هغه شي باندې، حرص واوسه په هغه شي کې چې هغه تا ته نفع او ګټه در رسوي. واستعن بالله، او الله جل جلاله چې کومک او استعانت وغواړه. ولا تعجز، او ته عاجز کېږه ما، او تکړه سه او بیدار سه. بله نوې خبر دا ده په استعانت کې چې څوک چې له خدای جل جلاله چې کومک نه غواړي او له بل چا یې غواړي دا کومک په کارونو کې، په دا مخکې کارونو کې چې دا موږ ذکر کړو، په دغو کې له الله جل جلاله چې کومک نه غواړي او کومک له بل چا غواړي، خدای پاک یې هغه بل چا ته ورحواله کوي، نو دی باطي مخذول وي او دی باطي ښویېدلی او هېڅوک به هم دته په خمر باندې نه ورځي. حسن بصري رحمت الله تعالی علیه حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله تعالی علیه ته ولیکل. عمر ابن عبدالعزیز مخکې درس کې موږ او تاسې د ده بیان تیر کړو چې دا د مسلمانانو خلیفه و، نو دا له مسلمانانو له اولیاو چې بې مشورې غوښتې حضرت حسن بصري رحمت الله علیه یو خط ورته ولیکو، یو لیک یې ورته ولیکو، او په دا لیک کې دا رقم ورته ولیکل: لا تستعن بغیر الله، ای عمر بن عبدالعزیزه له خدایه ماسې وله بل چا کومک مه غواړه، فیکلک الله الیه. که چیرې ته له بل چا کومک وغواړې خدای جل جلاله به دې هغه بل چا ته ور حواله کړي، اتې به الله جل جلاله درته ووایي چې زه کومک له ما چې خو تا کومک خوښته نه ده، کومک خو ته له بل چا غواړې، خدای پاک به درته وایي چې له ما چې خو یې نه غواړې، نو بس دغه د بل چا ته مې ور حواله کړې چې هغه دې ارول کوي او هر څه در باندې کړي، بس ته پوهېږې دا کس پوهېږي. ځینې سلف علماو هم د دې خبرې په ارتباط باندې بعضې الفاظ ویلي دي، بعضې علماو لیکلي دي، اولیاء ولیکلی دي: یا ربي عجبت لمن يعرفك كيف يرجو غيرك. وای ای د ما خدای جل جلاله، زه هغه چا ته تعجب یم، هغه چا ته تعجب کوم د خدای جل جلاله یو ولی ده، هغه خدای جل جلاله سره مناجات کوي او په خپلو مناجاتو کې فرمایي: یا ربي ای د ما خدای جل جلاله عجبت لمن يعرفك كيف يرجو غيرك. ای خدای جل جلاله، زه هغه چا ته تعجب کوم او هغه چا ته حیران یم چې تا پیژنې هم، مګر بیا هم امید له بل چا چې کوي، له تا چې امید نه کوي. خدای له تا یې نه غواړي او له بل چا یې غواړي. وعجبت لمن يعرفك كيف يستعين بغيرك. زه وایي تعجب یم هغه چا ته چې تا پیژنې هم، نو بیا له بل چا چې کومک هم غواړي. کومک چې غواړي له هغه چا بیا غواړي چې هغه اقوا ذاتي او هغه څوک ده؟ الله جل جلاله ده. کومک ورکول چې دا د الله جل جلاله کار.
نو کومک به له چا غواړې؟ کومک به له الله جل جلاله چې غواړې. موږ خو چې دا خبرې وکړې دي، موږ هدف موږ خو دا خبرې ډېرې وکړې چې کومک به خاص له الله جل جلاله چې غواړي. اوس دغه یو سوال له بعضې خلکو سره پیدا کېږي چې نو دا د دوه دهقانانې، دوه بزګرانې، یو دهقان یا یو بزګر دا بل ته ورځي او دا ورته وایي سبا له ما سره ولاړ سه او کومک را سره وکړه، او یا ورته وایي چې ته دې دا بیلچه سبا ما ته راکړه، د ما بیلچه خرابه ده، د یوې بیلچې کومک را سره وکړه، یا د یو کلنګ کومک را سره وکړه. نو دلته سړي ته دا فکر پیدا کېږي چې نو ولا دا کومک به هم ناروا وي. نو په دغه ارتباط دا کومک ناروا نه ده. موږ به په دې ارتباط باندې د کومک په ارتباط باندې لږ وغږېږو او دا به معلومه کړو چې کوم کومک روا ده او کوم ناروا ده. اوس استعانت و کومک چې د ګوره مادي کومک چې یو سړی له بل سړي چې غواړي، یوه بیلچه ځینې غواړي، یوه کهي ځینې غواړي، یو کلنګ ځینې غواړي، یو سایکل ځینې غواړي، یو موټر ځینې غواړي. دغه کومک مادي کومک د مسلمانان یې یو له بله سره کوي، ټول انسانان یې یو له بله سره کوي. دا کومک چې د روا ده، دا کومک له انسانه چې هم غوښتلی شي، پروا یې نسته. د یوې بیلچې کومک ځینې وغواړه او د یو لور کومک ځینې وغواړه، د یو کار کومک ځینې وغواړه، دا هېڅ پروا نسته. دا مادي کومک ده او دا روا ده. دا هغه کومک نه ده چې ته بیا له الله جل جلاله چې غواړې او له بل چا چې به یې نه غواړې، دا پروا نه لري. اوس دویم قسم بیا یو خو دغه مادي کومک سو. دویم قسم هغه کومک ده چې غیر مادي کومک وي. مثلا کوم پیغمبر ته ورځې، ګرچې پیغمبران خو اوس نسته، خو بالفرض که اوس پیغمبر وای او یا داسې وایي چې مقصد ته په هغه زمانه کې وایي چې د پیغمبرانو په وخت کې ته موجود وای، نو کوم پیغمبر ته ورځې یا کوم ولی ته ورځې او له هغه چې دا کومک غواړې چې ای د خدای جل جلاله دوسته، ای د الله تعالی ولی، ای د خدای پاک پیغمبره، ما ته سوال د الله جل جلاله چې وکړه، د ما په ارتباط ما ته یو شی له خدای پاکه چې وغواړه، دا پروا نه لري. او دا که څوک یو پیغمبر وسیله ګرځوي او یا یو ولی وسیله ګرځوي او په هغه سره توسل کوي، دغه روا ده. توسل په ذوات فاضله و باندې دا روا ده. کتابونو لیکلي دي، علما کرامو ته معلومه ده، پروا یې نسته. دا دوم قسم کومک ده. دا هم هغه کومک نه ده چې څوک یې له الله جل جلاله چې غواړي او له بل چا چې یې نسي غوښتلی. نو کولی شي یو پیغمبر ته یو سړی ورسي، د پیغمبر په زمانه کې که سړی موجود و، یا کوم ولی ته ورسي او هغه ته ووایي چې یوه دعا د الله جل جلاله په دربار کې راته وکړه، له خدایه پاکه چې ما ته مغفرت وغواړه، له خدای جل جلاله چې سوال وکړه د ما په ارتباط باندې. نو دغه ولی یا دا پیغمبر دا ته وسیله وګرځوي الله جل جلاله ته، دا پروا نه لري. دا هم روا ده. دا دوم قسم کومک ته دا هم روا ده، پروا یې نسته. یا داسې دریم قسم دا خبره ده چې یو مفتي ته ورځې یا یو عالم ته ورځې، له هغه چې معلومات غواړې او ورته وایې چې د دې مسئلې په ارتباط کومک را سره وکړه، دا مسئله د ما نه ده زده، ته دغه مسئله ما ته راوښیه، دغه یو کومک را سره وکړه. دا کومک بالکل روا ده، هېڅ پروا یې نسته. ته خو عالم نه یې، نه ته مفتي یې، نو ته معلومات غواړې له عالم چې یا له مفتي چې د قرآن کریم په رڼا کې یا د سنتو په رڼا کې یا د امت د اجماع په رڼا کې یا د هغه قیاس مستنبط په رڼا کې له هغه څخه غواړې دا عین د قرآن کریم متابعت ده. ځکه الله جل جلاله فرمایي فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تاسې له علماو پوښتنه کوئ که چیرې تاسې علم نه لرو، په یوه مسئله باندې په خپله نه پوهېداست، نو تاسې له چا پوښتنه کوئ؟ له علمای کرامو څخه پوښتنه کوئ. دغه درې قسم کومکونه له غیر الله څخه هم روا دي. اوس څلرم قسم کومک چې هغه ناروا ده، هغه دا ده چې له خدایه پاکه ماسې و بل څوک قادر مطلق بولې او مختار کل بولې، او دا وایي چې له خدایه ماسې و یو بل څوک هم شته. العیاذ بالله، خدای پاک دې موږ او تاسې له دغسې عقیدې نه وساتي. ووایي چې له خدای جل جلاله ماسې و پلانکی هم قادر مطلق ده، سړي ته خیر او شر وررسولی شي او د خیر او د شر اندازه کولی شي او نیکي او بدي وررسولی شي، سړی پازابولی شي، سړی ځورولی شي او سړی بندولی شي، سړی درولی شي، سړی مسکین کولی شي، سړی اوباد کولی شي، چاته دنیا ورکولی شي، چاته دولت ورکولی شي، چاته پیسې ورکولی شي، چاته دارایي ورکولی شي، چاته ښکلا ورکولی شي، چاته محبت ورکولی شي او له چا چې نیستي کولی شي. دغه عقیده که څوک له خدایه پاکه ماسې و په بل چا باندې ولري، دا شرک ده او دا کفر ده او دا عظیمه ګناه ده. الله جل جلاله یې نه بخي، ځکه خدای جل جلاله فرمایي ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خدای جل جلاله
دغه یوه ګناه نه بخي چې څوک شریک ورسره ونیسي او له دغه ماسې و نور ګناهونه دا بخي. نو ګوره دا څلورم قسم چې کوم کومک ده دا به خالص له الله جل جلاله چې غواړي. خدای پاک به قادر مطلق بولي، خدای جل جلاله به مختار کل بولي، الله جل جلاله به نفع او ضرر د الله جل جلاله له طرفه پیدا سوي دي، د خدای پاک له طرفه اندازه کیږي. دا به د تا عقیده بل څوک تا ته نه ضرر در رسولی شي، نه نفع در رسولی شي، نه مختار کل ګرځېدای شي، نه قادر مطلق ګرځېدای شي. که د دغه عقیده ولرله ته له ایمانه ووتلې، العیاذ بالله، خدای جل جلاله دې مسلمان وساتي. یو قسم دغه کومک، دغه څلورم قسم کومک دا ناروا ده، له خدای پاکه ما سوه له بل چا به یې نه غواړي. یو بل قسم استعانت ده، یو بل قسم کومک ده. هغه دا ده چې یو سړی دا عقیده ولري چې قادر خو الله تعالی ده، مګر بعضې اختیارات یې پلانکي بنده ته هم ورکړي دي، او پلانکی بنده یې هم یو څه اختیارات خدای جل جلاله هغه ته ورکړي دي، هغه هم یو څه تصرفات په دنیا کې کولی شي. علما ولیکلي دي چې دغه عقیده چې دا هم شرک ده او دا هم کفر ده. دا عقیده به نه لري چې قادر الله تعالی ده، مګر بعضې اختیارات او قدرتونه یې پلانکي ته هم ورکړي دي. هېڅ کله خدای جل جلاله چاته اختیارات په خپله خدایي کې نه ورکوي، نه چاته قدرتونه په خپله خدایي کې ورکوي. الله جل جلاله په خپله قادر مطلق او توانا او مختار کل ذات ته دا عقیده که چا ولره دا هم ګمراه کن عقیده ده، یعنی سړی له خپلې لارې باسي او ګمراه کوي. خدای جل جلاله دې موږ تاسې وساتي. اوس دا خبره چې بعضې خارق العاده کارونه پیغمبرانو هم کړي دي، لکه د بدر په غزوه کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو موټ خاورې راواخیستلې او د کفارو په طرف باندې ور وشیندلې او د ټولو په سترګو کې دغه خاورې او سږې ولګېدلې او خدای جل جلاله دوی مات کړو او دوی ته یې ماتې ورکړه. دغه یوه معجزه وه مثلا د رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو ګوره دغه معجزه په ارتباط باندې هم د عقایدو دا مسئله ده چې دا معجزه هم دا د پیغمبر کار نه ده، بلکې د چا کار ده؟ په واقعه کې د الله جل جلاله کار ده. دا کار الله تعالی کړی، قادر هم پې باندې الله تعالی و جل جلاله، دا کار هم د الله تعالی له طرفه وسو، مګر دومره ده صرف په لاس د پیغمبر خپل باندې دا کار ظاهر کو. ځکه قرآن کریم کې الله جل جلاله ورته فرمایي وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى. صورت رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ته خدای جل جلاله فرمایي وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى. وایي تا نه دي ویستلې په حقیقت کې دا خلق اذ رمیت کله چې تا په ظاهره کې وویستل، ولکن الله رمى، ولکن خدای جل جلاله دا خلق په سږو باندې وویستل او د ټولو سترګو ته یې سږې ورباد کړې او ټول یې درته ړانده کړو او درته ویې شرمول. نو ګوره کار دی الله تعالی او ظاهر یې کو په لاس د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې. ځکه د معجزې تعریف دغه ده امر خارق للعاده اظهره الله تعالی على ید مدعي النبوة صالحه. یو امر ده، یو کار د معجزه چې چیرونکی د عادت ده، چې په عادت کې دغه شی نشي کېدای، او خدای جل جلاله دغه کار ظاهر کړی او ښکاره کړی په لاس د خپل پیغمبر باندې چې هغه دعوا د نبوت هم کړی وي او نیک او صالح سړی هم وي. دا د کرامت د معجزې تعریف ده. امر خارق للعاده اظهره الله تعالی على ید مدعي النبوة صالحه. نو ګوره اظهره الله تعالی خدای جل جلاله ظاهره کړی ده په لاس د مدعي د نبوت باندې. نو ګوره معجزه که الله جل جلاله پیغمبر ته ورکوله ورکوي، که یې نه ورکوله پیغمبر دا اختیار نه لري چې په خپله باندې ځان ته معجزه ثابته کړي. نو ګوره قادر مطلق چې د الله جل جلاله ده. حضرت نوح علیه السلام ته چې کله دا قوم وویلي چې هغه عذاب چې ته یې موږ ته د خدای جل جلاله له طرفه بیانوې، که چېرته ته رښتیا پیغمبر یې دغه عذاب په موږ باندې راوله، بیا نوح علیه السلام په جواب کې څه ورته وویل؟ نوح علیه السلام ورته ویلي انما یأتیکم به الله ان شاء. وایي ای خلکو دغه عذاب خو زه په تاسې نسم راوستی، دا عذاب انما یأتیکم به الله ان شاء، دغه عذاب چې راولي په تاسې انما بېشکه خبره دا ده بله نه ده، یأتي راتګ کوي کوم تاسې ته به په دا عذاب سره الله خدای جل جلاله ان شاء. که چېرې د خدای پاک اراده سوه، ګورې که د خدای پاک اراده نه سوه عذاب نه درته راځي، مګر که د خدای پاک اراده وسوه دا عذاب به بیا تاسې ته خامخا راځي. هغه اوس بیا طوفان نوح ور باندې راغی او ټول پې باندې غرق سو او کیسه یې بیا هلته بیا راځي په قرآن کریم کې، بیا به یې موږ او تاسې په خپل محل کې بیانوو. همدغه رنګه قرآن کریم کې یو بل بیان ده. ګورئ د انبیاو یو جماعت
یوه ټولۍ چې د دوی امتونو هغه ګمراه امتونو ورته ویلي وو چې ای انبیاو تاسې که چیرې رښتیا پیغمبران یاست او انبیا یاست موږ ته معجزې راښکاره کړئ. پیغمبرانو په جواب کې څه ورته ویلي وو؟ ما لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن الله. وایي د موږ دپاره دا نسته، د موږ دپاره دا نه ده ثابته، موږ نسو کولی چې مقصد تاسې ته څه شی وکړو، تاسې ته یوه معجزه راوړاندې کوو، معجزه درته راولو الا باذن الله، مګر په اذن او په اجازه د الله جل جلاله باندې. که د خدای جل جلاله اجازه وه، د الله جل جلاله اذن و او خدای پاک جل جلاله راوستله دغه معجزه او دغه غلبه او دا سلطان، نو الله جل جلاله بیا راولي. که د خدای پاک اجازه نه وه، د الله تعالی اراده نه وه، د خدای جل جلاله اذن نه و، خدای پاک نه غوښتل چې تاسې ته عذاب په دنیا کې راولي، بیا یې الله جل جلاله نه راولي. نو چې نه راولي دا د پیغمبر کار نه ده چې په زور باندې په ځان باندې معجزه راولي، او نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اختیار کې ستا چې مقصد دی چې د معجزه په خپله باندې ځان ته راولي. همدارنګه ګورئ د اولیاو کرامت چې کوم ده، دا کرامت د اولیاو حق ده. که څوک ځینې منکر سي دا سړی کافر ده. کرامت د اولیاو حق ده، که څوک ځینې منکر سي دا سړی کافر ده. عقائد النصفي دغه خبره لیکلې ده، وکرامت الاولیاء حق ومن انکر فقد کفر. کرامت د اولیاو حق ده، څوک چې ځینې منکر سي نو دا سړی کافر سو. شرح العقائد دې موضوع ته علامه تفتزاني رحمت الله تعالی علیه او نورو علماو په دې کې ډېر تفصیل او بسط و تحقیق کړی ده چې کرامت د اولیاو یې ثابت کړی ده، منکر یې چې ده دا کافر ده. اوس خبره دا ده چې دغه کرامت د اولیاو امر خارق للعاده اظهره الله تعالی على يد غیر مدعي النبوه الصالحه. دا یو داسې کار ده کرامت چې د عادت شروونکی کار ده چې خدای جل جلاله ظاهر کړی ده په لاس د غیر مدعي د نبوت باندې، په داسې حال کې چې دی صالح او نیک انسان وي. نو ګوره کرامت هم چې اولیاو ته ورکوي، څوک یې ورکوي؟ الله جل جلاله یې ورکوي. معجزه چې انبیاو ته ورکوي، څوک یې ورکوي؟ خدای جل جلاله یې ورکوي. او بل دا ده چې دا معجزه د انبیاو په اختیار کې نه وي. 3 آیت شریفونه موږ پې باندې تیر کړو. وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى انما یأتیکم به الله ان شاء ما لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن الله. اوس دا خبره چې دا کرامت هم د الله تعالی کار ده، خو صرف دومره ده د ولی په لاس باندې ظاهروي، او معجزه هم د الله تعالی کار ده، خو صرف دومره ده د نبی صلی الله علیه و آله وسلم په لاس باندې ظاهروي. دا د موږ د عقایدو تحقیق ده د استعانت او د کومک په باره کې. نو ګورئ کرامت سته او معجزه سته، او که څوک ځینې منکر سي دا سړی کافر کېږي، خدای نخواسته له دینه څخه وځي. مګر ګورئ دغسې اتې بیا له تا سره فکر پیدا نه شي لکه د عیسی علیه السلام هغه نسواره چې هغو چې د عیسی علیه السلام دا کیفیت یې ولید چې کله د ده په دعا باندې مړي راژوندي کېدل او پیس مرض ښه کېدو او مورزاده ړوند به د ده په معجزه باندې ښه کېدو، نو دوی څه وویلې؟ دوی په عیسی علیه السلام باندې د خدای جل جلاله العیاذ بالله د خدای پاک د زوی نسبت یې ورته وکړو، دومره افراط یې وکړو. یا لکه یهودو چې د عزیر علیه السلام په باره کې دا خبره وکړه. نو ته به څه کوې؟ ته به دا وایې چې دا د الله جل جلاله کارونه دي، خپلو پیغمبرانو په لاسو باندې معجزې ظاهروي، د خپلو اولیاو په لاسو باندې کرامات ظاهروي، او دا کار چې ده دا کار د الله جل جلاله ده، له خدای پاکه ماشي و بل څوک دغسې کار نشي کړی. نو دغه موضوع ان شاء الله تر دې حده پورې روښانه سوه. ایاک نعبد و ایاک نستعین خلاص سو. بل درس کې به ان شاء الله که خدای کول په اهدنا الصراط المستقیم باندې غږیږو. د اوس لپاره دغومره بس ده. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم أجمعين، وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وصحبه أجمعين.